بابو ملنګ ولاړ دی سکیورټي ګارد دی او ډېره ښه شاعري کوي. حیران هم شو چې هره دومره ښکلي ټکي دې سړي څنګه ښکلي ښکلي صوتي لکه د تسمو پتارې پیرولي دي. د سره یو څو خبرې کوم. بابو دا راته ووایه چې سبق دې څونه ویلی دی؟ جی ما خو د تر اتمه پورې سبق ویلی دی او د هغې نه خوا بس بیا کارونو مارونو بس د غریبۍ د لاسه سبق ونه ویل او بس بیا دې فن ته لاس واچو. څونه مودې راسې شاعري کوې؟ نو شاعري خو زه ډېر د وړوکوالي نه کومه. تقریبا زه په دویم دریم جماعت کې وم چې ما شاعري شروع کړې ده. صحیح ده. خو بس د مجبورۍ له وجې رانه پاتې ده او د دې د وجې لکه بس ټولې لارې بندې شو شاعري ته هم لاس. شاعر خو ډېر حساس وي او ډېر نفیس دغه د ټکو ټول حساب وي، چېرته سنګین او چېرته شاعري. دا څنګه چل دی؟ بس دې باره کې ما یو دغه لیکلی م دی لکه وایي د ډېرې بېوسۍ د لاسه او زما ضمیر ما له په لاسو کې وسله راکړې. په دې باندې هم ما داسې یو غزل لیکلی دی. نن راسره څه شریکۍ؟ نن خو دا موقع هم داسې تقسیم ده، زه څه راته ووایه؟ ولې نه داسې به ووایم چې وایي زما د قام سره په مخ د ځمکه څه نه کېږي، زما د قام سره په مخ د ځمکه څه نه کېږي، دا څه چې کېږي خدایه دا ورسره ښه نه کېږي. او اوس مې هم خوښ دی او د خپل ځانه پې ډېر مین یم، اوس مې هم خوښ دی او د خپل ځانه پې ډېر مین یم. ستا د وحشت نه پس کابل ته مې اوس زړه نه کېږي او زه په خپل ظلم خفه نه خفه په دې یم چې زه په خپل ظلم خفه نه خفه په دې یم چې اغیاره ستا سره حساب د ژوندانه نه کېږي، اغیاره ستا سره حساب د ژوندانه نه کېږي. او بل یو غزل دی وایي د خلکو لوړ سوچونه لوړې لوړې ارادې دي، د خلکو لوړ سوچونه لوړې لوړې ارادې دي او پوښتونه ستا خیالونه د خپل ذات سره نږدې دي. او په پاڼه باندې ناست دی د دریاب نه پورې وځي، په پاڼه باندې ناست دی د دریاب نه پورې وځي او د دې سړي همت سره چې لږې حوصلې دي او هغوی به دې هېڅ کله په غلطه لار بونه ځي، هغوی به دې هېڅ کله په غلطه لار بونه ځي. ای ژونده چې کم خلک دې خبر د اندازې دي او هغوی به دې هېڅ کله په غلطه لار بونه ځي. ای ژونده چې کم خلک دې خبر د اندازې دي او حیران یم چې ستاسو اتلان خو داسې نه وو، حیران یم چې ستاسو اتلان خو داسې نه وو، خو ستاسو سره لاسو کې ټوپکې تماچې دي. او حیران یم چې ستاسو اتلان خو داسې نه وو، خو ستاسو سره لاسو کې ټوپکې تماچې دي. پښتونه د کابل د پېښور پښتونه های های، پښتونه د کابل د پېښور پښتونه های های، دا چا راوړاندې کړي ستاسو منځ ته تنازې دي. او یوسف جان صاحب وایي زما د تنکۍ مینې د ارمان قاتل هم تی، زما د تنکۍ مینې د ارمان قاتل هم تی، په زړه باندې کافر یې که خبرې دې خوږې دي. او آخري دغه دی چې بابو ملنګ د خلکو همدردۍ لره پیدا دی. بابو ملنګ د خلکو همدردۍ لره پیدا دی. په سترګو کې وګورئ د اوښکو سلسلې دي، په سترګو کې یې وګورئ د اوښکو سلسلې دي. ډېر خیال ډېر ښه او دومره ښکلي ټکي او دا اتمه پورې سبق ویلی سکیورټي ګارډ دی ماشاءالله. بابو نمبر دې راته ووایه؟ زما خو نمبر دی 0309 5615 دا مې د جیز نمبر دی او د ټیلینار چې مې کوم نمبر دی 0345 91 40 15 ډېره ډېره مننه بابو ملنګ، خوشحاله آباد اوسې. او حیران درته یم چې په غاړه دې سنګین دی خو یاره د پښتو د ټکو سم لوبغاړی دی او بیا په دې تاتره کې په دې منظر کې بیا د دا ټکي او بیا د حالاتو ته چې ګورم واقعي یاره اوس د سره که څوک ودرېدل غواړي نو نمبر یې زه تاسو سره بابو ملنګ په خپل هم شریک که د یو کتاب خاوند شي نو ډېره ښه به ځکه چې زه نه غواړم چې دا ښکلي ټکي چېرته روک شي، ویم چې د کتاب حصه جوړه شي. بهرحال که څوک غواړي د کتاب په چاپ کې د بابو ملنګ سره ضرور ودرېږئ چې دا کتاب هم راشي او تاسو یې موږ ولولو، ځکه چې دا شاعرۍ یو ډېره ښکلې مجموعه ده. یقینا د ده سره دی به هم سیلاب لري ځان سره د شعرونو.